په خیبر پښتونخوا او قبایلي ضلعو کې د ګل ورځې نه 3 ورځنی پولیو مهم سرته رسېدلی دی او روانو 2 ورځو پورې به د پولیو څاڅکو نه پاتې شویو ماشومانو ته پولیو چارواکي کور په کور کترې اچوي. د خیبر پښتونخوا 14 های ریسک ضلعو کې د 15 کالو نه کم عمر 14,09,000 نه سوا ماشومان د پولیو پر ضد واکسین هدف دي. څرګنده دې وي چې پولیو وایرس یوازې 2 هیوادونو افغانستان او پاکستان کې وجود لري. همدغه وجه ده چې دواړه هیوادونه د دې خطرناک وایرس ختمولو دپاره په یوه ورځ پولیو کمپاینونه کوي چې د سیمې یوې غاړې ته هم ماشومان د کترو نه بچ پاتې نشي. د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي څانګې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې 63 کډوال کیمپونو کې هم 15 کالو نه کم عمر ماشومانو ته پولیو څاڅکي ورکړل کیږي. ایمرجنسي اپریشن سنټر وینا تر مخه د کډوال کیمپونو او هیواد نه بهر یا دننه تګ راتګ له امله هر کمپاین کې د پولیو څاڅکو هدفي ماشومانو شمیره بدلیږي. د پولیو پروګرام زیاتره توجه په سیمه کې داسې ماشومانو طرف ته ده ولې چې په ممکنه توګه دا ماشومان پولیو وایرس ځان سره یو ځای نه بل ځای ته وړي او یا پخپله د پولیو وایرس ښکار کیږي. روان پولیو مهم په دوران خیبر پښتونخوا کې 690 او په قبایلي ضلعو کې 8 ټرانزیټ ټیمان په مختلفو لارو ګودرو کې د تګ راتګ کوونکي ماشومانو دپاره کینولې شوي دي. په پیښور کې میش افغان کډوال عبدالصبور وایي که چېرې دوی افغانستان ته لاړ شي یا سرحدي پوله تورخم پورې کوي نو ماشومانو ته خامخا واکسین اچول کیږي. هغه وایي اکثره د پولیو مهم په اړه منفي پروپیګنډو له وجې زیاتره والدین ویره محسوسوي خو بیا هم د پولیو څاڅکي مهم ګڼي او خپلو ماشومانو ته کترې اچوي. زما کور کې لکه 15 کال نه چې دی 15 کال پورې لکه 3 ماشومان دي. پولیو کتره خو موږ ورکو ډېر وخت نه شو چې ورکو خو څنګه چې د اخبار کې خبر راغی چې ماشومان مړ شوي پکې کنه په دغه کې لږ یېره محسوس. تیر شوی پولیو مهم په دوران خیبر پښتونخوا او قبایلي ضلعو کې 98% ماشومان واکسین شوي وو او همدغه وجه ده چې خیبر پښتونخوا کې تیرو 10 میاشتو او په قبایلي ضلعو کې د تیرو 2 کالو راسې یوه پولیو پیښه هم مخې ته نه ده راغلې. یاده دې وي چې تر دې دمه پاکستان کې د بلوچستان ایالت ضلع دوکي نه 3 مثبتې پولیو پیښې مخې ته راغلي ولې په افغانستان کې د مثبت پولیو پیښو شمیره 10 ته رسېدلې ده. شاهین افریدي، وایس اف امریکا، ډیور ډیو ټي وي، پیښور.